الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمند و معزز ورنو، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تعرض وکړ یا رسول الله ادعو الله فلا يستجيب لي دعائي. زه د الله تعالی جل جلاله څخه دعا غواړم، خواستونه ورته کوم، لیکن الله تعالی دا دعا نه قبلوي. جناب رسول اکرم سید ولد آدم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای چې یا سعد اجتنب الحرام فإن كل بطن دخل فيه لقمة من حرام لا يستجاب دعاؤه 40 يوما. سعد د حرام مال څخه پرهیز وکوه، د حرام مال څخه ځان وساته. د چا نسته چې د حرامو یوه ګوله داخله سي، د چا نسته چې د حرامو یوه ټوټه ولاړه سي، نو د هغه سړي تر 40 ورځو پورې دعا نه قبلیږي. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه با ارزشته وینا ده چې مسلمان که د حرامو څخه ځان وساتي، حرام یې و نس ته داخله نسي، الله تعالی به د هغه دعا قبلوي. خو لیکن دعا کوونکي ته هم دا پکار ده چې په دعا کې تلوار ونه کوي. الله تعالی جل جلاله د هر چا دعا اوري او د هر چا دعا قبلوي، خو البته د چا د دعا اثر دستي ښکاره سي، د چا د دعا اثر وروسته څه وخت زمانه وروسته ښکاره سي، او د چا د بیا په قیامت کې ښکاره سي. حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام و فرعون ته ښیرا کوله، هارون علیه السلام ورباندې آمین آمین ویل. الله جل جلاله دستي خبر ورکړ چې ستاسو ښیرا قبوله سوه، لیکن د هغه سره سره چې په هغه وخت کې قبوله سوې وه، اثر 40 کاله وروسته ښکاره سو. هغه دا و چې فرعون په دریاب کې غرق سو. په هغه ګړي دعا قبوله سوې وه، خو اثر 40 کاله وروسته ښکاره سو. نو د مسلمان دعا الله تعالی جل جلاله قبلوي چې تر څو یوه نسته وګیډې ته حرام نه وي داخل سوي، او اثر به خامخا یا اوس ښکاره کیږي یا به څه وخت وروسته ښکاره کیږي. که بیخي په دې دنیا باندې هم ښکاره نه سو، نو الله تعالی جل جلاله به یې په هغه دنیا کې عوضونه ورکوي او اثر به یې په هغه دنیا کې ورته ښکاره کیږي. مسلمانانو ورونو څخه مې تمنا ده ورونو چې د خپل کاروبارونو سره زیات احتیاط وکوئ چې حرام یې په ګډې نه کوي. که ستاسو د اولاد تربیه په د حرامو وسول، ستاسو د راتلونکو تربیه په حرامو باندې وسي، او ستاسې ونسونو ته حرامه ولا داخله سي، نه مو دعا قبلېدونکې ده، نه مو عبادات صحیح قبلېدونکي دي، او د خپلو بچیانو څخه به سخت په تکلیف یاست، او د هغو ضررونه به در رسېږي، ځکه چې د حرامو او د مردارو تربیه همداسې وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د حرامو څخه نجات، او الله تعالی دې موږ تاسو ته صحیح عبادت، صحیحه حلاله ګټه نصیب کړي، او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې دعاوې قبولې کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.